د شپې چې کله دې سملی او دا موبایل راوباسي 3 بجې شي 4 بجې شي د پزان پویم نشي مؤذن اذان شروع کی ټول شپه د په بد نظرۍ کې تیر شو د ضعیف انسان د تهجد حسن نه پیژني دې په دې خبرو نه پوهیږي والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما كانوا قلیلا من الليل ما يخجعون چې د شپې رب العالمین سره خبرې کول د عشق انتها ده د رب کائنات په قدمونو کې سر کې خودل سبحان ربی الاعلى سبحان ربی العظیم او د خپل رب بڑائی بیانول هغه د خپل مسائل پریشانی تکلیفونه چې الله گیر شوی ما او کته مې د دې مسائلو نه د دې تکلیفونو نه ونه باسي بل داسې څوک نشته دی الله نفس را گیر کړی ما الله شیطان را گیر کړی ما الله د دنیا محبت را گیر کړی ما الله د رحمت په صادر کې مې راون غاړه الله د رحم په نظر راته وګوره د تقریر نه دی یو عام انسان تا سره د محبت اظهار کوي نو ته څومره خوشحالېږي نو تا ته ستا الله د مینې اظهار کوي ای بنده تا سره د اویاو موریانو نم زیاته مینه کوم د یو زنانه ماشوم بچی ورک شوی و نه پیدا کېده خلک ورپسې ګرځېدل مور ډېره پریشانه ډېره غمجنه جړاګانې کوي ماشوم نه پیدا کېدو هغه مور کوټې ته دننه شوه ځان پسې وربند که په مانځه ودرېدله او په سجده باندې سر کېښودی دی او جاړي الله زه یو مور یم نو زما دا حالت دی چې زه د خپل بچی جدائی نشم برداشت کولی نو الله ته څنګه ما سره د اویاو موریانو نه زیاته مینه کې نو ته څنګه زما اوښکې برداشت کولی شي زما جړه تا ته نه ښکاري زما دردونه تا ته نه ښکاري زما زړه زما د بچی په جدایۍ کې غوس دی زه تا ته په نظر نه راځم الله تر هغې پورې سجدې نه سر نه اوچتوم چې زما بچی دې نه پیدا کړی یو ساعت پس ورته دروازه وډبېدله وی بچی دې را پیدا شو بغله د غوښتلو طریقه نه راځي کچھ مانگ کر تو دیکھ ہم سے آغاز سفر میں ہتھیلی پہ جان اور ہونٹوں پہ مسکان ہوگی ہماری بے وفائی پر وہ اتنی وفا کرتے ہیں اگر ہم باوفا ہوتے تو کیا ہوتا تمن کے وفا وے من سر د سجدو حسن وے اے زمن جبے د غیبت نہ پریز کڑے وے زمن دی جبے دروغ نہ ویلے زمن دی سترگو بدنظری نہ کولے اے زمن دی لاسونو بل مسلمان ته تکلیف نہ رسولے زمن دا خپل غلط مجلسونو ته نتللے کنا چې زمن د خپل الله سره مینه وے من په تهجد کې خپل مسلې خپل الله ته وړاندې کولے نو او یاو میندو نه زیات محبت کولو والا الله څنګه انکار کولی شي څنګه تا جهنم ته غورځولی شي کاش چې د قرآن په مزاج موږ ځان پوه کړی وی یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا ایمان والا خپل بچیم ته وساتئ خپل ځانونه هم ته وساتئ وقودها الناس والحجاره داسې اور دی چې د دې اور خشاک خلق دی او کاڼي دي جس آگ کا ایندھن انسا ہے اس آگ کا عالم کیا ہوگا د نقلی اور ته نشي برداشت کولی نو دغه حقیقي اور سره به څه کوې ته خو ضعیف یې ته کمزور یې اوس دلته په ناسته باندې په دې خیال مه اورئ زموږ مدرسه کې پروګرام مولانا صاحب راغی موږ ته ډېر ښکلی تقریر وکړو سوال درته کوم کله په دې خیال خو واورئ که نه
چې مونږ ته زمونږ د زندګۍ حقیقت بیانېږي. کله چې تا تورې چشمې اچولي نو تا ته بار څه تور ښکاري. زړه دل او دماغ دومره د بغض او حسد انتها ته ورسېدل، اوس راته حقیقت په نظر نه راځي. دردونه نشم محسوسولی، قرآن نشم محسوسولی، مرګ نشم محسوسولی، قبر نشم محسوسولی. دا ټول هغه حقیقت دی چې موږ د سترګې پټې کړې دي. او چې کله د سترګې وغړولې نو پته به ولګي. فاعتبروا یا اولی الابصار. یو دا سترګې دي موږ پې ګورو، یو د بصیرت سترګې دي، یو زبان قال دی موږ خبرې کوو، یو زبان حال دی. وګوره چې زما د مسلمان رور په چهره باندې څومره خفګان پروت دی. لږ سوچ وکړه چې زما د دې غیبت په وجه به ده ته څومره تکلیف رسي که دی خبر شي. لږ سوچ وکړه چې زما د دې بغض حسد نه خبر شي ده ته به څومره تکلیف ورسي، ده ته به څومره تکلیف ورسي. په دین او اسلام کې بغض دپاره، حسد دپاره، نفرت دپاره، ګانو بجانو دپاره، بې حیایي او فحاشۍ دپاره ځای نشته، ګنجایش نشته دی. وخت لږ دی، کار ډېر دی که نه.